अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو زه ابرار تاسو ګورئ ابرار کرکټ ټي وي دوستانو نازنین خلک د کرکټ د علی بین نه خبر او په کرکټ باندې خبره کوي ابل ورځ اعظم خان په وسو میچونو کې لږ خبر پرفارمنس کړی یو سو رنزونه کړیو چې اوس خلک وایي چې اعظم خان پاکستان ټي 20 ټیم کې ولې نه اغسته شوی نو دا اعظم خان د سينو ډېر لوبغاړي دی په لیګونو کې ډېر خلو بکې او چې کله دی انټرنیشنل پریشر وای نو پاکستان ټیم ته راشي نو بیا کار نه او بل پاکستان ټیم سره کلی علاقې ټیم نه چې هر سړی پکې ولوبېږي د لپاره فټنس پرفارم هر څه ضروری دي اعظم خان د پاکستان ون ډے ټي 20 ټیم کې موقع ورکړل شو خو څه پرفارمنس ونه کړو دوباره د ټیم نه ډراپ کړل شو د اعظم خان چې کم فټنس ته د انټرنیشنل کرکټ مطابق نه ځکه چې اعظم خان اکثر رن زالي نو اکثر رن زاوټي ځکه چې منډه صحیح نشو والي دا چې کم وجود د ډیر زیات غټ دی چا په سیملان ډینری کول پکار خو انټرنیشنل کرکټ د پر ځان پیټ ساتل پکار دی فټنس هر څه برابرول پکار دی په انټرنیشنل کرکټ کې ځان ډیر سمارټ او صحیح ساتي ځکه چې ستاسو د دنیا ر ورلد کلاس بلران سره مقابله کیږي تب چې کم د رننګ کوي منډه هر څه چې کم د ځان ډیر پیټ ساتي او بل اعظم خان چې کم باډي خو ما تاسو ویل چې لکه هغه اکثر رن اوټ کیږي لکه دا وزن ډیر زیات دی لکه ټیک د بیټینګ خو ډیر زبردست کوي چې کې شاټونه وخی خو یوازې بیټینګ خبره نه ده که تاسو وایي وکټ کیپر دی نو زموږ سره محمد رضوان وکټ کیپر دی ورلد نمبر 1 داسې محمد حارث چې کم دی د اعظم خان نه بیټینګ کوي ښه شاټونه وخی نو زموږ سره چې کم دی دویم وکټ کیپر هم شته محمد حارث او محمد رضوان خو دی خو ماشاءالله ورلد نمبر 1 دی اعظم خان ټیک دی چې صرف په پی اس ال کې لوبيږي داس په نورو لیګونو کې لوبيږي په دیو باندې بیا انټرنیشنل پریشر چې کله راشي دیو د هر قسمه بالر سره مخامخ کیږي نو دیو بیا غ بیټینګ او غ پرفارم بیا نه وي زما په خیال وسه ضرورت نشته چې اعظم خان پاکستان ټیم کې واغستل شي څنګه تاسو ماویل د اعظم خان نه علاوه زموږ سره خخ وکټ کیپران دي خ بیټسمنان دي نو د اعظم خان چې کم مینوال یا زموږ نه خپکیږي نو ځکه چې په کرکټ باندې خبره کول زموږ حق دی نو دا زمنګ نه ویډیو کو ویډیو مو خوښ شوی نو ویډیو ضروری ده نور خلکو سره شیر کړئ که زماره خبري سره تاسو اګری نو کمنټ ضروری وکړئ ان شاء الله بل ویډیو کې ملاوي ګو د الله پامان